د کورمې جګړه په وحشت بدله شوه. یو د بل جسدونه سوځوي، ښځې برمته نیسي او پر حکومتي چورلکې هم برید کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پښتونخوا په کورمه کې ځایي سرچینو رسنیو ته وویل په باړه چنار کې د پاکستاني پوځیانو مرکز ته څیرمه د دولتي جرګې پر چورلکه ډزې شوي دي. تر دې پیښې وړاندې یوې دولتي سرچینې ویلي وو چې د روان تاوتریخوالي قرارولو لپاره د حکومت یوه جرګه باړه چنار ته رسېدلې ده. د پښتونخوا په کورمه ولسوالۍ کې ځایي سرچینو نن رسنیو ته وویل په دغه برید کې د حکومتي جرګې د غړو چورلکې ته کوم زیان نه دی اوښتی او بېرته له کورمې پېښور ته رسېدلې ده. په کورمه ایجنسۍ کې مذهبي تاوتریخوالی خورا فاجعه حالت ته داخل شوی دی. له دغه ځایه زاویه نیوز ته په رسېدلو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې دواړو لوري په جګړه کې د وژل شوو انسانانو جسدونو ته اور اچوي او ښځې ګروګان نیولي دي. هغوی چې لار مومي هڅه کوي د مذهبي تاوتریخوالي په لمبو کې د ګیر ځای څخه سر او مالونه ژوندي وباسي. ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر خلک سره د خپل څارویو د جګړې له سیمې په وتو دي. یا د جګړه کې تر اوسه 80 کسان وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په کورمه کې د وروستیو پیښو په اړه خواشیني ښودلې ده. منظور پښتين ویلي هڅه کوي چې له بېلابېلو سیمو سلګونه مشران راټول او هلته دایمي سوله راولي. نوموړی زیاتوي څو ورځې وړاندې په سیمه کې د سولې لپاره ګامونه پورته کول خو ریاست منع کړی و. ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د کورمې جګړې مذهبي جګړې دي او د دغو جګړو منطق یې بې معنا دی. نوموړي په خپله اکس پاڼه لیکلي 1400 کاله پخوا فقه کې توفیر راغی خو د کورمې پاړه چنار او هنګو پښتنو پکې لاس نه درلود. د هغه په خبره پښتانه د انګریزانو ځایناستي یعنې پنجابي پوځ لوبوي خو دوی لا هم نه پوهېږي. یاد دې وي چې کورمه کې د پاکستان پوځیان هم شتون لري خو د جګړې د مخنیوي لپاره کوم اقدام نه کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.